قماندانی مخه ده دغه ولایت مخه ده او نور طالبان چې ولر دي مجاهدین او د قماندانی دی ولایت مخه ده او جامع جماعت د جهاد 21 اسد روز فتح ولایت غزنی به دست مجاهدین امارات اسلامی. 21 اسد در تقویم سیاسی و تاریخی غزنی از روزهای مهم به شمار می رود. روزی که نیروهای امارات اسلامی در سال 1400 خورشیدی کنترل این ولایت را به دست گرفتند. به گفته باشندگان این ولایت، این رویداد اتفاق بسیار مهمی در تحولات سیاسی کشور می باشد و با آمدن این روز دوره از ظلم، فساد و استبداد پایان یافت. آنان تاکید می کنند که غزنی به دلیل موقعیت جغرافیایی و اهمیت راهبردی همواره از جایگاه ویژه‌ای در تحولات افغانستان برخوردار بوده است. 21 اسد یک از روز پر افتخار تمام مردم و ملت عزیز افغانستان است. الحمدلله اگر دوره قبلی را ما و شما فکر بکنیم که یک دوره بسیار جنجالی و از هر نگاه فکر بکنیم، از نگاه اقتصادی و از نگاه خود نظامی، اختلافات و جنگا و مشکلات اقتصادی مردم زیاد داشتن و الحمدلله عالی فضای امن است. الحمدلله هر کس پیش کار خود رسیدگی میکنه، هر کس کار خود میکنه، از او ظلم و استبداد از او تمامش جلوگیری شده. الحمدلله مردم راضی است کار خود میکنه. 15 کال وړاندې 21 اسد کې چې غزنی د امارات اسلامي لخوا فتح شو او ظلم، استبداد، زورواکي، رشوه در ټول ختم شو. اوس الحمدلله امن و امنیت ده. ملا حمیدالله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که نیروهای امارات اسلامی پیش از تصرف این ولایت تلاش داشتند تا قدرت را بدون درگیری و از راه گفتگو به دست آورند. د اسلامي امارات او د لوړو مسؤلینو اساسي هدایت دا و ترڅو وکولای شي مجاهدین چې په ډېره اسانۍ سره حتی د تسلیمي په ډول باندې ځینو ځایونو لاسته راوړي یا فتح کړي، ترڅو موږ وکولای شو چې د ډېرو مشکلاتو مخه ونیسو، یعنې وزن رامنځته نه شي یا د شهیدانو ارقام زیات نه شي. وی غزنی را به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی آن به پایتخت یک ولایت استراتژیک می‌خواند و میگوید که تصرف غزنی مسیر تحولات بعدی را در کشور سرعت بخشید و زمینه را برای تصرف کابل فراهم کرد. غزنی چون یو ډیر مهم او ستراتیژیک ولایت دی او د دې ترڅنګ د هیواد یو له ډیرو مهمو ولایتونو څخه د یو داسې ویل کېدل هغه وخت هم او رښتیا هم همداسې و چې غزنی د کابل یوه دروازه ده. که چیرې غزنی فتح کېږي هغه پلازمینه ورسره فتح کېږي، کابل فتح کېږي. نو همداسې وسول. غزنی چې کله فتح سو شاوخوا اړوند ولایتونه فتح سول او کله چې اړوند ولایتونه فتح سول په دښمن باندې فشار راغی. طبعا پښې د چا خبره ولړزېدې، نو پلازمینې ته هم همدا لړۍ له غزنی نه فتح ورسېده. استاد رضایی، یک تن از استادان پهنتون، ناسازگاری حکومت قبلی با مردم و رشوه ستانی را عوامل فروپاشی آن می‌داند. یکی از دلایل اصلی که نظام جمهوری سقوط کرد بحث ناسازگاری اصول نظام اداری دموکراسی با هنجارها و ارزش‌های مردم افغانستان. دو، فساد گسترده اداری و اخلاقی در نظام اداری. سه، جامعه جهانی به این نتیجه رسیدن که یک نظام اداری به این شکل تداوم پیدا نمی‌کنه. فلذا هم سیاست و پالیسی‌های خود تغییر دادن و زمینه ورود نظام اداری جدید به نام نظام امارت اسلامی در افغانستان شکل گرفت. با گذشت 5 سال از این رویداد، 21 اسد همچنان در غزنی به عنوان روز مهم در تحولات سیاسی این ولایت یاد می شود. روزی که صفحه تازه‌ای در تاریخ معاصر غزنی گشوده شد.